سلامونه احترامات په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. یوه دقیقه د خبرونو سرټکي. د بادغیس ولایت امنیه قومندان شریف الله چمتو نن غرمه شاوخوا 1 بجه په کابل ښار کې وژل شوی دی. د قانون او پټرولیم سرپرستې وزیر نرګس نهان هم له دندې استعفا کړې او ولسمشر غني هم د نوموړې استعفا منلې ده. محمود خان خپلو پلویانو ته د پاکستان د اوسني حکومت نسکورولو ته تیار اوسئ. پېښور کې سیمینار احمدشاه بابا تر امریکا 29 کاله مخکې جمهوریت جوړ کړی. د نوماندانو شورا د ملي وحدت حکومت تکرار د منلو نه دی. بنگلاديش کې د یوې نجلۍ د سوځولو په جرم 14 کسان اعدامېږي. سویس 200 افغان کډوال اخراجوي. امریکا تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته مالی سرچینې لرو. افغان ځواکونه وروسته له 3 کلونو د ډنډغوري ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې. اذربایجان ویلي له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې همکاري کوو. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ.